تېره ورځ ما یو ویډیو خپاره کړې وه. زه نه پوهېږم چې ما ناسمه تشریح کړې وه او که تاسو نه یې پرې پوه شوي. په هر صورت اول خو درنه هیله کوم چې ویډیو کم سے کم تر پایه پورې ګورئ. هغه تېره ویډیو ځینې کسانو تر 20 سیکنډه یا شاید تر 10 سیکنډونو پورې کتلي. هغې نه پس ما پسې ټلیفونونه کول او وټساپ ته میسیجونه کول چې دا به موږ څنګه کوو، دا خو مونږه اقامه ختمه شوې ده، موږ پسې غرامې روانې دي، نو دا به موږ هم ډیپورټ کیږو. نو کم سے کم دا ویډیو خو تاسو تر پایه پورې ګورئ چې ما پکې څه ویلي وو. په هر صورت دوباره یې په لنډو ټکو کې درته تشریح کوم. ګورئ دغه میسیج یا دغه پیغام چې تاسو ګورئ دا د جوازاتو له لورې نه دی، دا د ټراول ایجنسیانو کمپنیانو له لورې دی، بل دا د پخو ویزو لپاره هم نه دی، دا د ویزټ ویزو لپاره دی. تاسو ته ما وویل چې دغو کمپنیانو ته تاوان رسیږي په هغه صورت کې چې تاسو په ویزټ ویزه باندې راغلي وئ او دلته تاسو باندې خپل وخت نه اضافه وخت تېر شي، نو هغه کمپنۍ باندې د حکومت له لورې فشار راځي، د دوی سیستم بلک کیږي. هغه نشي کولی چې نورو کسانو ته د خپل سیستم له لورې ویزې اپلای کړي. نو په داسې صورت کې دوی مجبوریږي چې تاسو اپسکول نه کړي. نو دوی په خاطر دوی دغه میسیج جاري کړ چې کم سے کم د کسانو ته معلومات وشي، څوک چې په ویزټ ویزه باندې دي یا راتلونکي کې راځي یا فی الحال په ویزټ ویزه باندې دي، چې دوی په خپل وخت د ځان غم وکړي، بل ځای کې یې ویزه ولګي یا خپله ویزټ ویزه نوي کړي یا وطن ته واپس لاړ شي. که چیرې داسې ونه شي نو 15 ورځې به دوی سره وکړي، هغې نه پس به دوی اپسکول کېږي، مطلب بلک لیست کېږي به. نو دا پیغام د هغو کسانو لپاره نه دی چې دلته 2 کلنې ویزه باندې دي، د دوی ویزه یو میاشت مخکې ختم شوې ده یا 1 کال مخکې ختم شوې ده، دوی پسې اوس په زرګونو غرامې دي، دوی لپاره نه دی. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان صفایي وکړئ، خپل ځان مو کلیر کړئ. دا کوم پیغام چې دی دا د ویزټ ویزو لپاره دی. نو امید لرم چې اوس به پوه شوي وئ. په اخر کې به یو زیری هم درکم. خیر دی، اوس تاسو کولی شئ چې احمد ټایمز سره په قانوني ډول په متحده عربي اماراتو کې خپل اعلانات وکړئ. کم څوک چې کاروبار لري غواړي چې دې ته وده ورکړي، دوی کولی شي چې احمد ټایمز د اعلاناتو برخې سره په دغه شمېره تماس ونیسي او په قانوني ډول ګورئ یوازینی پلاټفارم دی زموږ هېوادوالو په منځ کې چې تاسو ته په قانوني ډول متحده عربي اماراتو کې اعلانات خپاروي. نو کم څوک چې غواړي چې خپل کاروبار ته وده ورکړي کولی شي چې موږ سره په دغه وټساپ شمېره تماس ونیسئ. ګوره دا شمېره صرف د اعلاناتو برخې ده، د نورو برخې لپاره هماغه پخوانۍ شمېره ده. سمه ده، مننه.